بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یاز بچا نیغ په نیغه تاسو ته چې د علي نیوز او د 24 نیوز په فیسبوک په پیج باندې تاسو ته مخاطب یم. نننۍ راغونډه زموږ چې دی نو هغه د کې پی ایل سیزن 2 په باره کې ده چې کې پی ایل سیزن 2 باره کې زموږ سره چې دی په دې باندې موږ تاسو ته لږ رڼا واچو. کې پی ایل سیزن 2 په باره کې چې دی زموږ ایکسپرټ اوپینین کې نن زموږ سره چې دی تیمور خان چې د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی. بل طرف ته د کې پی ایل سیزن 1 فاتح ټیم کپتان دلدار خان زموږ سره چې دی هغه هم په دې سټوډیو کې موجود دی. موږ به د دې نه چې دی مختلف تپوسونه کوو د کې پی ایل په باره کې چې د کې پی ایل باره کې د خلکو تاثراتو یا د دې ذاتي تجربه د دې باره کې څه د ټول ناول خو زه تیمور خان تاسو ته او دلدار خان تاسو ته چې دی په پروګرام کې چې دی درون هرکلی وایم. ګرانو کتونکو، اولنۍ خبره خو دا ده چې د کې پی ایل هغه تعارف تاسو ته وکړم چې کې پی ایل څه دی او د دې باره کې موږ دا پروګرام نن راغوښتی دی. کې پی ایل چې کاروان پریمیر لیګ چې دی د کوکارۍ په علاقه کې چې دی په تیر شوي کال مارچ کې چې دی هغه منعقد شوی و چې ډېر په بهترین انداز باندې چې خلکو هغه ډېر هغې ته پذیرایي میلاو شوې وه او ډېر په ښکلي انداز باندې چې دی هغه پروګرام منعقد شوی و. اوس د هغې چې دی سیزن 2 زموږ سره سټارټ کېږي د کې پی ایل سیزن 2 کاروان پریمیر لیګ سیزن 2 چې دا به انشاءالله په فروری کې چې دی هغه به سټارټ کېږي. نو د هغې باره کې چې دی نو موږ د ډراپینګ حوالې سره او د سپانسرز د حوالې سره دغه شانتې چې دی د کلاډیانو په حوالې سره چې دی هغه به زه به د تیمور خان او د دلدار خان نه چې دی وقفې په وقفې سره چې دی هغه تپوسونه کوم. جی تیمور خان، تیر شوي ټورنمنټ تیر شوي پریمیر لیګ کې چې دی تاسو با حیثیت کلاډي با حیثیت ایکسپرټ اوپینین کې چې دی تاسو هم زموږ سره چې دی خپل تاثرات شامل کړي وو. څه به وایې د تیر شوي کې پی ایل باره کې تاسو چې دی سیزن 1 کې د هغې باره کې تاسو خپل تاثرات پیش کړي؟ ډېره مننه ایس باچا چې تاسو موږ ته دونه اهمیت راکړو خپل ایکسپورټ اوپینین سټوډیو ته یې راوبللو. د تیر شوی کې پی ایل خو ډېر خوندور شو، خو په سټارټ کې چې کوم د هغې تاثراتو نه هغه ډېر ښه نه و، ځکه ډېر په هله بوله باندې و پروګرام سیټ شوی و. ټولو خلکو باندې وي چې دا یو عام ټورنمنټ دی، خو کله چې د هغې بیا هغه اډورټایزمنټ شروع شو او خلکو د هغې هغه پیچ تیاری کوم ولیدو په ګراونډ کې هله بوله د هغې دپاره بیا رولر راغی که نه. نو زما پورې لکه ما دا ټورنمنټ ډېر هلکه ګڼم. موږ په کلي کې یو ډې په ځای موږ لاهوره پورې ګیم مونږ کړی دی، خو داسې ښایسته ټورنمنټ مونږ نه لیدلی. نو د هغې خو زه ارګنایزینګ کمیونټي ته خصوصي تینک کوم چې دونه ښایسته ماحول موږ ته په کلي کې او بیا د هغې چې کوم ریټایر کلاډیان وو دا ایون هغه کسان چې هغو د کرکټ سره څه شوق هم نه یې ساتلی، لکه والدین صاحبان هم ټول راغلي وو. بل دا د هغې ماحول موږ ډېر ښایسته سیټ کړی و راله. وجه څه وه چې یو خو جیمه و او غرمه ته به خلک راوتونه هسې هم پیتا وو، او بیا چې کله دا لبه برابر شوه او کومنټري وه د هغې هغه امپایرینګ سیسټم و د هغې هغه چاک باندې لیکلي کوم وي، نو هغې خو ډېر زیات زبردست ماحول جوړ کړی ماشاءالله. ګرانو کتونکو، یو ځل بیا تاسو ته دا ویل غواړم چې زموږ د نننۍ پروګرام چې کوم دی نو د علي نیوز او د 24 نیوز چې دی د هغې په توګه باندې به تاسو به د فیسبوک په لارې باندې چې دی یعنې تیمور خان لکه څنګه چې تیمور خان وویل چې تیر شوی کې پی ایل چې کوم دی هغه خلکو ډېر زیات هلکه ګڼو، خو د هغې نه وروسته چې کله هغې 2-3 میچ وشو د هغې هغه سیسټم او د هغې انتظام چې کوم دی هغه موږ ولیدو، نو یقینا چې د لرې لرې نه چې دی خلک چې دی هغه دې طرف ته متوجه شو او د کې پی ایل یو په سوات ایریا کې چې دی یو غټه چرچه جوړه شوه. بل تپوس به درنه کوم چې بې حیثیتي کلاډي تا چې دی نو په هغې کې څه تجربه شوې وه په تېر شوي کې پی ایل کې؟ په هغې کې خو خوندور شی دا شی و چې زاړه کلاډیان لږ سیټ نه شو. لکه زما هم بیا داسې و چې زموږ د کرکټ دا شوق چې و د ربړ بال سره کم شوی و، د هغې سره دا نوی ایمرجنګ ټیلنټ نه و، هغه کې ما په خپله په اول ځل ولیدو کلي کې. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ سره د سیزن 1 کې پی ایل وینینګ کیپټن چې کوم چمپین ټیم و د هغې کیپټن چې دی هغه زموږ سره دلدار خان موجود دی. د هغه نه زه دا تپوس کوم چې تاسو تېر شوی ټورنمنټ چې دی هغه ګټلی و، نو هغې لږ وضاحت د زموږ کتونکو ته چې دی وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول ستاسو شکریا ده کوم ته خپل ځونه ته وخت راوړه موږ له راکو، او بل زه به تاسو دا ویم چې الحمدلله موږ تېر شوي کې پی ایل چمپین یو او په سټارټ کې زموږ کوم حالاتو نو زموږ چې کوم سپانسر دی نو هغه مطمئن نه و. دا ټیک خبره ده، ځکه چې ما نه هغه پاسون نیوز والو تپوس وکړو چې دا میچ څوک ګټي، نو ما ویل چې دلدار دی، خو هغه بیا د دوی حالات دونه خراب و چې هغه چې وبیلو نو ما ته ویل چې دا ستا څنګه ټیم و. په اخر کې دوی بیا ځان ثابت کړو چې ټرافي وګټله او چمپین شو. نو بیا خو هم کمبیک وکړو په دویم میچ کې هم ښه برابر په درېیم کې هم خو بیا ښایسته کارګردګي چې هغه موږ سیمي فاینل کړې وه، نو د هغې سره بیا موږ چمپین شو.
زمونږ کتونکي اکثر دا سوال زمونه کوي چې آیا د ټیمان سلیکشن څنګه کیږي یا د کلاریانو انتخاب څنګه کیږي. نو زمونږ د KPL انتخاب چې کوم دی هغه موږ د علاقې چې څونه کلاریان دي د هغوی چې دی اول رجسټریشن وکړو. هغه رجسټریشن نه وروسته هغه کلاریان چې دی هغه موږ بیا کیټګرایز کړو په مختلفو کیټګریو کې چې دی هغه تقسیم کړو. د هغې سره سره بیا سپانسرز او کیپټن چې کوم دی هغه موجود وي او په هغه دوران کې د هغو ډرافټینګ وشي او ټیمان ته جوړ شي. سپانسر چې دی هغه ټیمان چې دی هغه بیا سپانسر کوي. د تیمور خان زموږ سره ناست دی، د ده د خوږو خبرو نه به چې دی نور هم پیدا اخلو. د ده نه زما بل کوېشن دا دی چې تیمور خان تېر شوی KPL خو تاسو وکتو چې پای کې ډېر ښه کلاریان چې دی او نیو ټیلنټ چې دی هغه پکې راوتی و. نن KPL کې به لکه ستا اندازه ده چې څونه کلاریان پکې نیو ټیلنټ به راځي یا کم کلاریان چې اویلیبل دي د هغو پرفارمنس به څنګه وي؟ پریویس خو ډېر ښایسته ټیلنټ راچوت شوی و کمې علاقې چې پکې انکلوډ وي. خو اوس اورېدلي مې دي چې علاقې پکې مونږ نه وي انکلوډ کوو. نو که تاسو ماته ووایي چې نور پکې کمې علاقې زموږ سره راځي نو ماته به دا سوال ډېر واضح شي. یقینا چې د تیمور خان سوال چې دی هغه بالکل بجا دی. زموږ سره په تېر شوي KPL کې چې کوم دی نو هغه د دنګرام نه برې علاقې چې دی هغه شامل وي چې د سنګره پورې وي. اوس په دې کې موږ چې د دنګرام رشګټ چې دی هغه هم انکلوډ کړي دي. نو د رشګټ نه والا د سنګر د کلیله پورې چې دی څونه کلاریان چې دی هغې رجسټریشن زموږ سره کړی دی. انشاءالله هغه ټول کلاریان چې دې علاقې کې څونه دي هغه په دې کې چې دی هغه شامل دي. نو اوس دا سوال نور هم واضح شو ځکه په دنګرام کې او په رشګټ کې کلاریان چې کوم سره په خپله ګیم کړی دی نو دې سیزن نه محروم وو. دې ځل چې هغو راشو نو دا د ټورنمنټ ښه ایډیشن دی او کمپټیشن چې مونږ ماینس ون لیدلی وو د هغې نه به انشاءالله دا ښه کمپټیشن ځکه هلته ټیلنټ شته او هغو به هم دلته راشي. اورېدلي مې دي چې رجسټریشن هم کړی دی. بالکل چمپیون ټیم کپتان د تېر شوي KPL چې هغه دلدار خان تاسو ما مخکې تعارف وکړو. دغه نه زما سوال دا دی چې په حیثیت کلاړي او په حیثیت کپتان تاسو چې د تېر شوي ټورنمنټ ګټلی و ښه پرفارمنس یې کړی و نو تاسو توقعات چې دی هغه څه وو چې تاسو کله ګراوند کې ښه پرفارمنس کوو نو هغه توقعات ستاسو څه وو چې تاسو ته به منیجمنټ یا سپانسرز یا د عوامو د طرف نه چې دی کومه پذیرایي تاسو ته میلاوي ده؟ اچھا زه خو دا وایم چې په سټارټ کې چې کوم پلیرز وو نو هغو ډېر خوشحاله وو. د هغې سره سره موږ د سپانسر طرف نه دا میراوېدو د هغې سره سره پلیرز چې هغو محنت شروع کړو د سپانسر طرفه د منیجمنټ طرفه موږ ته به په چوکه باندې 500 روپۍ په چوکه باندې 400 روپۍ په وکټ باندې 500 روپۍ دا میلاوېدو. نو هر پلیر به کوشش کوو او محنت پرې کوو. نن ګرانو کتونکو لکه څنګه چې دلدار خان وویل چې په تېر شوي ټورنمنټ کې چې دی نو د انعاماتو هغه باران و څنګه چې د کلاریانو دپاره په تېر شوي ټورنمنټ کې د انعاماتو باران و دغه شانتې چې دی د تماشبینو دپاره هم د روپو ګټلو چې دی یو ګټه ذریعه وه چې کیچ اینډ وین یو پروګرام و په هغې کې چې هغه کې به کم په تماشبینو چې چا به کیچ کوو نو په موقع باندې به چې دی هغو ته 100 روپۍ چې دی باقاعده میلاوېدې. نو د هغو دپاره چې دی دا یو ډېره ښه موقع وه او د هغې سره سره به د تماشبینو تعداد به هم ډېر زیات سیوا و او زموږ د کلي چې دی ماشومان په هغې کې چې دی ډېر زیات مستفید شي هغو به کیچ ته به انتظار کوو. نو د هغې سره د ټورنمنټ هغه رنګ چې دی هغه ډېر زیات دوباله شوی و. کتونکو زموږ د دې پروګرام چې سپانسرز دی نو هغه آیسبرګ کنسټرکشن کمپني اینډ سپلایرز چې دی هغه د دې سپانسرز دي. زه د تیمور خان نه چې دی بل تپوس کوم دې ځای کې زه بادشاه لږ ایساروم ځکه چې دغه زموږ نه زما نه په حیثیت کلاړي تپوس وکړو او دلدار صاحب نه د هغو د په حیثیت کپتان تپوس وکړو چې ستا تاثرات څه وو. خو دوی په خپله هم د خپل ټیم سپانسر نو دونه هم معلومات کوو چې د دوی تاثرات څه وو دوی څه فیل کول ان اینډ آوټ د فیلډ. جی تیمور خان لکه څنګه چې تاسو ویل زه په خپله د خپل ټیم چې دی کلاړي هم پاتې شوی یم او کاروان زلمي چې دی د هغې سپانسر هم پاتې وم. نو یقینا چې ما خو ګیمونه ډېر کړي دي او والیبال فوټبال کرکټ او ډېر لیګونه چې دی هغه ملګري دي خو کاروان پریمیر لیګ چې کوم په هغې کې چې کوم هغه جوش او کوم جذبه وه د عوامو د کلاړیانو کوم زموږ د ټیم کلاړیان چې کوم هغو کې چې کوم هغه جذبه وه ما لیدل چې په فیسبوک د لارې به چې دی مختلفې ویډیوګانې به راتلې دغه شانتې زموږ سره بالکل خلکو به تپوسونه هم په لاره کول چې څوک شو د چا میچ نو کاروان زلمي چې دی هغه باقاعده ښه کلاړیانو چې دی ښه پرفارمنس کړی و زه ډېر زیات مطمئن وم د هغو د پرفارمنس نه. انشاءالله را روان چې دی بیا به کاروان زلمي چې دی هغه به زموږ ټیم انشاءالله او کلاړیانو ډرافټینګ خو هغه تاسو ته ما طریقه کار وویلو چې په هغه طریقه باندې به کېږي او په حیثیت کلاړي ما پکې چې دی ګیم کړی نو ډېر زیاته جذبه او ډېر زیاته هغه ولوله وه په ګراوند کې د کلاړیانو چې کله به وینینګ وشو او کوم وینینګ مومنټ به و که نه نو هغې کې ډېر زیات چې دی تاثرات به و د تماشبینو په ډېر زیات ما چې رن دور په هغه تاسو په هغې باندې پریشاني محسوس کړې وه خو خیر بهرحال کرکټ ته فل ایکسایټمنټ دې کې زه تاسو ته یو بله خبره ایډ کړم
چې د ایکسایټمنټ خبره په د کلی عوامو په باقاعده چې د فیسبوک د لارې چونکې پاسون نیوز زمونږ چې هغه میډیا کوارډینیټر سمدان نجوم چې هغه به ډېر په ښکلې طریقه باندې چې د عوامو ته چې د فیسبوک د لارې چې هغه به خو نو یقین وکړه چې په کلي کې به خلک چې د میچونو ته به انتظار کوو بلکې موږ پکې داسې ورځې لیدلې وې چې کله به زمونږ د میچ چوټي وه او خلک پر راغلی نو یقینا چې ډېر زیات په خلک خپه به پاتې شو هغوی چې لکه نن دا میچ وی نن تاسو شو میچ کړی موږ ته دا نه ویلی چې یاره نن میچ نشته نو یقینا ډېر زیات ایکسایټمنټ او به حیثیت سپانسر یقین وکړم ما خو ډېر زیات انجوای کړی و هغه کې پی ایل او باچا څنګه چې تاسو په دې منیجینګ کمیټې کې بار بار یې کنه ماشاءالله تاسو دا هر سره ارګنایز کوئ نو په دې کې اوس چې کم تاسو کم خامیانې یا خاصیتونه نوٹ کړي دي چې هغه به مینټین ساتو او کمې خامیانې دي هغه دې نه بیخي به لر کوو نو موږ هم خبر کړي ځکه ایز ایکسپورټ اوپینین زم دا اورېدل غواړم چې دا څه دي او بیا په موږ را روانې خبرې کولی شو بالکل تیمور خان لکه څنګه چې تاسو ویل کنه چې تیر شوي ټورنمنټ کې خامیانې هم وې هغه خامیانې د لر کېدو دپاره چې دی نو اولنۍ خامي په هغې کې دا وه چې یو دوه ټیمان پکې چې دی هغه بغیر ډرافټینګ نه موږ اخیستي وو چې هغه چونکې علاقې ډېرې بیکورډ علاقې وې چونکې لوکمیره ډېر ځای ګروڼ هم نشته دی دغه شانتې جامبیل نو د جامبیل او د پرونې د دې ټیم چې دی هغه کمباین ټیم و دغه شانتې د لوکمیرې نو هغه ډېر زیاتې بیکورډ علاقې وې نو هغو ته احساس یې کمتري کېده او بل دویم دا خبره وه چې بیا پکې د علاقې هغه تنوع پیدا کېدو چې یاره دا د جامبیل ټیم دی دا د کوکارې ټیم دی نو موږ پکې د هغې خامۍ د لر کېدو دپاره موږ دې پیره دا سیسټم وکړو چې یاره بغیر ډرافټینګ نه پکې ټیم نه ټول کلاړیان چې څونه کلاړیان دي د هغو رجسټریشن وشو د رجسټریشن نه وروسته چې دی هغو به کیټګرایز شي د کیټګرایز کېدو نه وروسته به ډرافټینګ کېږي نو که بیا د پرونې یا د جامبیل یا د بلې علاقې یو سپانسر راځي او ځانه ټیم اخلي نو هغه ته اجازت دی خو په هغې کې به کلاړیان چې دی نو هغه به کمباین میکس کلاړیان به کمباین کلاړیان به نو په هغې کې به د علاقې هغه رنجشونه چې دی هغه به پکې واضح راشي کلاړیان هغه ګیلې به ختمې شي بالکل ګرانو کتونکو چونکې ټایم ډېر وشو ستاسو ټایم یو ډېر زیات واخیستو نو دا پروګرام چې دی هغه موږ سمرایز کوو زموږ را روان کې پی ایل چې کوم دی هغه به د فروری په میاشت کې چې دی د فروری په ابتدایي هفته کې به د کلاړیانو ډرافټینګ کېږي او دغه شانتې د هغې سره به چې دی په 15 ورځې یا 10 ورځې بعد چې کوم دی باقاعده موږ د ټورنمنټ د لیګ آغاز کوو او د بغزمین خان بایجان چې کوم دی د دې سوپروایز کوي او زموږ کاروان سواد چې کوم دی د هغې مشري چې دی هغه فضل الله خانجي چې دی هغه د هغې په مشرۍ کې به دا پروګرام چې دی هغه سر ته رسیږي دغه شانتې زموږ سره په دې کمیټې کې چې دی عرفان اکبر دی راجا دی ګوهر دی او نور دغه ټول ملګري زموږ سره چې دی هغه په دې کمیټې کې به شامل دي کاروان پریمیر لیګ چې کوم دی انشاءالله دا به تاسو چې دی هغه نیغ په نیغه په پاسون نیوز باندې علي نیوز باندې 24 نیوز باندې دا چې دی یا پاکستان زمازان پیج هغې باندې چې دی تاسو ګورئ رارولی کې چې دی تر اوسه پورې زموږ سره تقریبا د 110 کسان چې دی کلاړیانو چې دی هغه رجسټریشن کړی دی دغه شانتې زیاتره خلک چې دی د علاقې نه بهر زیاتره خلک چې دی هغه د سپانسر څخه خواهشمند دي هغه چې دی نو زموږ سره تاسو رابطه کولی شئ د بغزمین خان بایجان سره عرفان اکبر سره دغه شان زما سره چې دی تاسو چې کوم سپانسر دی او ټیمان اخیستل غواړي هغه هم رابطه کولی شئ کتونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې زموږ سره د دې پروګرام چې دی هغه مرسته چې دی هغه آیسبرګ کنسټرکشن کمپنی اینډ سپلایرز چې دی هغه کړې ده دا په کوکارۍ مین اډه کې چې دی باقاعده افیس هم دی د دې چې دی سټاک او د دې ټول سامان چې دی هغه دلته تاسو ته پخه دم سره چې دی میلاویدی شي زموږ د ایکسپرټ اوپینین چې کوم دی دا پروګرام به جاري زموږ سره به چې دی مزید ایکسپرټ د کرکټ چې څونه ماهرین دي هغه به زموږ سره په دې پروګرام کې کینی زه یو ځل بیا چې دی د تیمور خان د دلدار خان چې دی د دې ډېر زیاته مننه کوم چې زموږ سره چې دی نن په کاروان پریمیر لیګ باندې چې دی په هغې باندې رڼا واچوله او ښکلې خوندورې خبرې وکړې پروګرام پورې چې دی زه ایاز باچا تیمور خان او دلدار خان چې کوم دی ستاسو نه اجازه غواړو د الله په امان په الله یې مو سپارم